خیل چې مونږ فلانکی خیل او بستانکی خیل او فلانکی ځای او بستانکی ځای دا اوس نن ما یو غږیز پیغام شیر قاري صاحب هیله مې درڅخه وکړه خیر دی ستاسو خپل سپیس کې عادت ګرځېدلی دی دلته حوصلې څخه کار واخلئ هلته مې میسج کې هم درته لیکلي وروره تو عبدالله ولې داسې پناه نه ویل چې دومره خبرې مه ورسره کوه ورته ورور او دا کار ورته مه کوه دا که دوی زما توهین کوي مقصد قاري صاحب محترم خواهش درڅخه کوم چې الفاظ هم دقیق ډېر نه اوسېږي زه اواز نه لرم الفاظ خو زمونږ همیشه قرآني او نبوي الفاظ وي تاسو نه پوهېږئ مقصد هیله مې درڅخه وکړل نور تاسې هیله مې درڅخه وکړل نور ستاسې خوښه مهرباني یو دا هیبتیانو ته زه هیبتي وایم نو که دې ته تاسې رقیب وایي نو خو هیبتیان دي نو اوسې نو را بشم خپلو خبرو ته جناب تواب صاحب ګورئ موږ الحمدلله مسلمانان یو او په دا باندې ایمان لرو چې الله رب العزت په قرآن کې څه فرمایلی او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې په خپل مبارک او احادیثو کې څه فرمایلی دي دا ټول حق دی په دې باندې زمونږ ایمان دا او دا بل نه کیږي الله تعالی په قرآن کې فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا آیت طالبانو بیخي نادیده نیولی راشي دا ټول وزارتونه راواخلي ریاستونه راواخلي مسلکي ادارات راواخلي دا ټول وروره نه اهل کسانو ته سپارل سوی ده وروره ځکه په دا 2 کالو کې هیڅ د خیر نتیجه نه ده ورکړې او رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کار نه اهل ته وسپارل سو اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظروا الساعه چې کله کار نه اهل ته وسپارل سو نو بس د قیامت ته انتظار کوي دا اوس په افغانستان په ولس باندې قیامت ده وروره چې یو څوک برق نه لري تاسې باور پر رب لا یزال وکئ چې په دا کابل کې دغه مسجد نبوي او دا مسجد حاجی عبدالرحمن چې ورته وایي د دې نه دا پاس ډډه چې دا په دې ډډه کې به 4 ساعته اوبه راتللې دا اوبه عین د غزني اډه چې د دې نه مخکې د جی نوم رانه یوسو خو ډېرې ښې اوبه لري د هغه جي نه په پایپونو کې دا اوبه پاس هغه ته راخیږي دا سر مخزن ورته وایي بیا د دې جي نه په دا کورونو باندې تقسیمیږي اوس هغه خلک د چکلو اوبه نه لري پرون یو څوک را سره هغه جي نه غږېدل ته زما د ماما زمون هلته اوسیږي یعنی قیامت نور څنګه وي چې د چکلو اوبه خلکو ته نه رسیږي په ټانکرو کې هغه خلک د خپل کورونو او د ماشومانو د لمبلو دپاره د کالیو د مینځلو دپاره قسم پر رب لا یزال ده چې په 200 افغانۍ باندې هغو ته یو ټانکر هغه راځي د اوبه ورته راځي نو خو همدا ده کنې دا اوس د الامر الى غیر اهله فانتظروا الساعه په ولس باندې دا اوس وروره قیامت ده ډوډۍ نه لري لباس نه لري خوراک نه لري ولږه تنده فقر بیکاري بیروزګاري 2 کاله پوره تیر سو 2 کاله کېږي نن و سبا خو تر اوسه طالب د خپل ولس څخه داخلي مشروعیت نه ده ترلاسه کړی ولس د طالب څخه د خیر هیڅ هیله امید او تمه نه لري بلکې ویره لري د طالب خپل پلوی د طالب خپل ملاتړی په یو نیوکې باندې مبین زندان ته اچول کېږي نو بیا یو عام سړی به څنګه راپورته سي په طالب به یا د طالب په دا نظام باندې به وروره یا د استبداد په دې نظام باندې به هغو نیوکه وکړي ګورئ دا نظام مکمل دا د طالبانو نظام دا فامیلي نظام ده دا خیل چې مونږ فلانکی خیل او بستانکی خیل او فلانکی ځای او بستانکی ځای دا اوس نن ما یو غږیز پیغام شیر کړی دغه عکسو سره د کسی چا پورته کړی وو هغه عکسو سره اشتباه ده تاسو وګورئ چې یو کندهاری مشر چې د هیبت خان سره وروره صف په صف ګرځېدلی چې څومره ورته په قار ده او عبدالله صاحب محترم قاري صاحب هیله مې درڅخه وکړه خیر دی ستاسو خپل سپیس کې عادت ګرځېدلی دی دلته حوصلې څخه کار واخلئ هلته مې میسج کې هم درته لیکلي وروره تو عبدالله ولې داسې پناه نه ویل چې دومره خبرې مه ورسره کوه ورته ورور او دا کار ورته مه کوه دا که دوی زما توهین کوي زه بیا په دې توهین نه شرمېږم چې دوی د مایکه کوزه کم نه دی کړې نو هغه د خیر خبره هغه د خیر مشوره که راکولی سي وروره تا ته اجازه ده ولې توهین کوي په دې لاس دلته مشران ناست دي دلته وروره امارتي مجاهدین ناست دي دومره حق خو نه لري چې هغه ورور د څلورم خور ما درته یادوم بیا هم تاسو راځئ توهین کوئ کوم حق لري په څه خاطر داسې خبرې قاري صاحب یاره دیو خلکو د زموږ او ستاسو د شرافت نه والله چې غلط استفاده کړې دومره بد حال هم نه ده کاري صاحب
قاري صاحب هیله کوم دا سپیس ډېر ښه روان دی، والي صاحب هم ناست دی، مولوي صاحب هم ناست دی، نور علما کرام هم ناست دي، لاندې هم دوستان ناست دي. زه وایم چې دا نوي نسل ته چې دی یو څه ور زده کړو، نوي نسل ته دا ور زده کړو چې خبرې چې دی بغیر د رقیقو الفاظو څخه هم کېدلی شي، ډیالوګ بغیر د کنځلو څخه، بغیر د یو بل توهین او تحقیر څخه هم کېدلی شي. او تاسې چې دی هم خپل خپلویان لرئ، خپل فالوورز لرئ، همدا ستاسې ګوري، ستاسې څخه زده کوي. والي صاحب ګوري، والي صاحب څخه زده کوي. مولوي صاحب وفا ګوري، مولوي صاحب وفا څخه زده کوي. همداسې ډاکټر صاحب میرکۍ ګوري، دیو څخه زده کوي. تاسې چې داسې وکړئ د نورو څخه به بیا موږ څه هیله وکړو، څه توقع به د هغوی څخه وکړو چې هغوی به څه وکړي. تاسې تعلیم یافته قشر د دې هېواد هستئ، راځئ چې خبرې د دوستانه ماحول کې سره وکړو. قاري صاحب محترم، مهرباني مایک ستاسې دی. او دا چې په یو درې خولې چې آیاتونه راوځي او حدیثونه راوځي او د هغې خولې څخه توهین هم راوځي او شکنځاوي هم راوځي، دا به څه اثر وکړي؟ تواب صاحب مولوي صاحب د دې سره تاسو ته به تواب کوئ. صاحب ګورئ، تاسو زه راپورته کړم، مایک مو راکړ، ما کومه خبر رقیق کړې چې تاسو زما مایک بندوئ او په تاسو مرچ وګوره. دغه د مولوي صاحب هیبت الله اخندزاده نوم چې اخلي وروره هیبت خان نوم د نو ته ورته هیبت الله وایي. ګوره تواب عبدالله صاحب محترم، مهرباني وکړئ دلته ګیله موږ بیا ټول د کوربو نه کېږي، ځکه هغه متل راځي وایي تیږ مو تړلي او سپي مو خوسې کړي په ډېرې بښنې سره. اول راغی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا هیبت الله وایم، صحیح ده. ګورئ مه کوئ، ټول غټ هستئ، مه کوئ. یاره تواب عبدالله زه به یو خبره درته وکړم، دا خلک په لوی لاس دا احساساتي کوي، په لوی لاس خبره راباسي. دا په دې نه شرمېږي چې تا ته هیبت خان یاد کړي، تا ته بل څه یاد کړي، دا په دې هېڅ نه شرمېږي. دا ګوره کار څومره بد ورته ووایي دوی خو نه ورباندې شرمېږي. زه و دې ته حیران یم چې هغه خوله چې تا ته خدای درکړې دي یو آیات په وایې او بیا حدیث ترې راباسې او بیا دلته داسې توحید خبرې کوي. تاسې ټولو ته نه پوهېږم، تاسې ټولو ته چې دی دا دغه چا درکړی دی چې تاسې راشئ زما سپیس چې دی تاسې اخلال کړئ، که دا قاري صاحب دی، که دا مولوي صاحب دی، که دا بل دی. ګورئ والي صاحب راغلی و، هغه ستاسې د جنګ د وجې ده چې دی هغه لاړ، نور څومره کسان لاړل. دا صحیح کار نه دی، دا سم کار نه دی. دلته دوستانه ماحول کې سره خبرې وکړئ، دلته دوستانه ماحول کې سره بحث وکړئ. دا وطن د ټولو مشترک کور دی، دا تنها د یو څو کسانو نه دی، دا نه تنها د امارتیانو دی، دا نه تنها د جمهوریتیانو دی، دا د 40 میلیونه افغانانو کور دی. 40 میلیونه افغانان په دغه کور کې حق لري چې خپل اواز پورته کړي. قاري صاحب بیا هم تاسو ته وایم چې تاسې حتی هېڅ هغه نوم هم مه اخلئ، بحث وکړئ، نوم هم مه اخلئ. مهرباني مایک ستاسې دی، مهرباني مایک ستاسې دی. قاري صاحب عیسا سمه ده، تواب صاحب نوم به یې نور نه اخلم. نو تواب صاحب محترم، ما دا خبره کوله چې نظام فعلا مکمل فامیلی ده. نن ما یو غږیز پیغام شیر کړی، زما په دا ټویټر تاسې کتلی سئ چې یو نفر ډیر په قار او په غصه ده او د کندهار د مختلفو خیلونو او د ځایو او د قومونو نومونه اخلي چې فلانی دی وروره وویسته، بستانی دی وویسته او تر ټولو وروره د قومي مسایلو ته لمنې وهي، د خپل مشر تورنوي. اوس دا نظام مکمل فامیلی جوړ شوی ده. وروره دلته حقانی خاندان ده، فقط دلته د ملا عمر خاندان ده، دلته د ملا برادر خاندان ده، دلته د ملا امیر خان متقی خاندان ده. یو ورور بزنس کوي، وروره یو وروره د مکمل پروژې ځان ته وروره اخیستې دي. نور هیڅوک دلته حق نه لري، دلته حق نه لري. راځئ دا حقایق سره ووایو وروره، موږ خو اصل درکې نه یو، خو دا ولس خو وروره له خپل کوي ځه. دا ولس چې هلته بیچارهګان ستاسو د ظلم او د جبر او ستاسو د سوټي لاندې بیچاره د مجبورۍ شپې ورځې تیروي او د فرار او د تېښتې لاره هم نشته، پاسپورټ او تذکره هم نه ورکوي، هغه خو خپل کوي. بیا دلته ډاکټر صاحب عبدالصادق راغی، هغه وایي چې د یو حکمت له مخې مکتب بند ده. جناب تواب صاحب محترم ګورئ، د خدای تعالی د قرآن څخه دغه خلک باید حیا وکړي. الله پاک درته وایي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. الله درته وایي چې حق مه پټوه، د باطل په مقابل کې حق پټوي او ښه پوهېږي. د رب تعالی اولین فرمان په قرآن کې اقرأ راغلی، اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. د رب تعالی د دې امر څخه سرغړونه دا کوم حکمت ده؟ الله په قرآن کې درته وایي چې هیڅ مؤمن
نارینه مؤمن او ښځینه مؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هیڅ مؤمن نر او ښځه حق نه لري چې الله او رسول پرېکړه فیصله وکړي او د بیا راځي په هغه د پاسه وروره د ملا هیبت الله امرستاني ته به وروره منتظر اوسي بیا به وایي چې وروره دا حکمت ته دا ګوره حکمت نه دا د ولس د حق سره چې خدای او رسول ورکړی دا ظلم ده. ګوري که خبره دوی د اخلاقی فساد کوي او په دې خاطر بهانه نیولې دا انتها د افسوس ځای ده. ولې اخلاقی فساد چیرته ده فساد؟ آیا دا اخلاقی فساد دومره ډیر ده چې مکمل قرآن امر ورته وروره شاته واچوي مکمل امر د قرآن نادیده ونیسي؟ ګورئ دا ظلم ده انتهایی ظلم ده چې نه یوازې دا چې اخلاقی جرأت نه لري چې اقرار وکړي چې دا زمونږ ظلم ده او دا ناروا ده بلکې خپل ظلم ته دا خلک ناروا باطل دلائل هم ورته لټوي دې ته وروره دا خلک ورته حکمت هم وایي دې ته قرآن هم وایي دې ته حدیث هم وایي وروره. دا ولس په افغانستان کې جناب طواف ته دا اوس په کاناډا کې ژوند او زندگی کوي ته چې کاناډا کې کوم حقوق لري په اسلامي افغانستان کې جدي ورته عمري عدالت و اسلامي عدالت وایي د افغانستان وګړي ستا په شلمه برخه حقوق لري ستا په شلمه برخه حق او حقوق لري هغه خلک یا دومره ناز دی یو چا چلیږي چې یو نیوکه وکړي یا انتقاد وکړي یا یو محکمې ته لاړ شي ته کولی شې د طالبانو په یو قمندان باندې لاړ شي عارض جوړ شي په یو محکمه کې یا یو ادارې ته لاړ شي د ده په والي باندې د ده په یو عسکر باندې وروره د هر ولایت خپل قانون روان ده په هر سړک کې وروره طالب چې ولاړ د عام و تام صلاحیت لري که یې چپه کړی که یې ووهلی که یې وټکولی که یې بېعزته کړلی که هر څه درته وویلی دلته چې وروره راسو یوه خبره وکړو د هر طرف نه د مګر قاري صاحب هضمکني حقایق به بیل دي ګوره موږ تاسې ولیدل هغه امان هزاره لاړل د هغې ویډیوګانې هم راووتل د هغې په شکل باندې دی په قسم باندې دی لسګونه نور لاړل هغه ټول موږ تاسې ولیدل چې هغې بیرته راغلل د هغې رویه د هغې طرز تفکر تاسې ولید څنګه یې تغیر زه نه پېژنم زه امان هزاره پېژنم امانه هزاره څوک ده وروره امان هزاره هغه کس چې په ډېرې بدې او ستغې او زخ زید کنځلې کړي دي امارتیانو ته امارت اسلامي افغانستان ته حتی ټول پښتنو ته یعنی حد نه زیات